کله چې چاته د فالج اټیک کیږي نو د هغې د پیژندګلو دپاره یو څو ښکاره نښې دي چې ته به څنګه پیژنې چې دته د فالج اټیک یا سټروک کېدو واله دی یا نه. راځئ په دغې باندې خبره کوو. په دغې وخت کې چې کوم ټیسټ یوز کیږي هغې ته فاسټ ویلی کیږي. په فاسټ کې اولنی کوم اف چې دی د فیس یا مخ دپاره دی. په دې ټایم کې به ته د دې کس نه تپوس وکړې چې ته وخانده یا سمایل وکړه. په سمایل کې یا په خندلو کې د مخ دواړه حصې یو شانته بیلنس کیږي، خو د دې مریض یا د دې کس په کیس کې به د مخ یو سایډ بری او یو سایډ به ښکتی، یعنی انبیلنسډ وي. دویم به ته دې کس ته ووایي چې د خپل دواړه لاس په هوا کې بره کړه او دا به ګورې چې د خپل دواړه لاس یې سارولی شي. که فرض که په دې دواړو کې یو لاس لاندې راغورځېږي نو دا دویمه نښه ده یا دویم ساین دی چې دته سټروک یا فالج کېدو واله دی. دریم ته به د ده خبرې نوټ کړې چې د ده نه خبرې ګډې وډې کیږي او که نه، او دته به یو معمولي شانته وړوکې شانته جمله یا سنټنس ووایي چې دا دوهراو کړه. که فرض که دته په هغې کې دقت وي، مشکل وي ورته او د ده نه ګډه وډه کیږي نو دا دریم اهم ساین دی چې دته فالج کېدو واله دی. او که فرض که تا ته په دې کې یو یا د یو نه زیات څه ساینز یا سمټمز ښکاره شوه نو بهتره دا ده چې احتیاطي طور ته دې زر تر زره هسپتال ته یا ډاکټر ته ورسوي.